د حکمتیار په کور کې سیاستوالو ناسته او موازی حکومت دا لار وطن آبادوي که بربادوي. سلام دوستانو، ستړي مشي، وخت مو پخیر. وړمه ورځ د افغانستان د پخواني ولسمشر حمید کرزي په شمول ګلبدین حکمتیار، انورالحق احدي، صلاح رباني، محمد محقق، کریم خلیلي، باتور دوستم او عبدالله د ګلبدین حکمتیار په کور کې راټول او د وروستیو مسایلو په اړه خبرې وکړې. دلته راټول شوي ټول هغه کسان دي چې په واک کې ولسمشر اشرف غني سره مخالفتونه لري. راټولو شوو ټولو د افغانستان د ټاکنو کمیسیون له لوري د اعلان شوي پایلې ملاتړ ونه کړ او دا یې تقلبي وبللې. دوی څه وویل؟ عبدالله له رسمي فیسبوک پاڼې یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې سیاسي او ملي شخصیتونو راټولېدل د تقلبي ټاکنو پر ضدول او په همدې اړه بحث وشو. د اعلامیې په دویمه شماره کې ویل شوي چې د یوه همه شموله حکومت پر جوړېدو چې سولې ته متعهد او د افغانستان د ملت د سیاسي اجماع ممثل اوسي رامنځته کېدل جدي وبلل شول. دوی پر سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو غږ کړی چې د بحران د مخنیوي د سولې بهیر د نه ځنډېدو لپاره دې د ټاکنو اعلان شوي پایلې ملاتړ ونه کړي.